13 جمعه نه لا 13 جمعه په ملک پاکستان کې چې خلاف شریعت کوم بل د ترانسجنډر په نوم باندې پاس شو په هغې باندې ما خبره کړې وه خو دا ځینې مولیان بېګا ما ته د یو مفتي کلیپ چارولیږه نو ما واورېده نو د دې جمهوري پلیت او ګنده نظام په محبت کې او د دې غلامانو په کاسې سټلو کې دومره حد ته رسېدلي او زمونږ په ضد کې چې دوی به کفر تم اسلام وي آینده کې دا بدبخته دومره بدبخته دي نو ټول پاکستان علما خپل او پردي سیاسي او غیر سیاسي په دې اتفاق دی چې دا بل خلاف شریعت دی څه شی دی او دا د الله بنده وي نه دا خلاف دا اسلامي بل دی دا سی بل دی دا خلاف شریعت نه دی وي دا خو د اجراګانو خواجه سراګان د پاره منظور شوی دی چې خلک غلط استعمالي نو دا غیر روکتام پکار دی تاسو ته پته شته چې دا بل 2018 کې پاس شوی دی اوس پورې تقریبا 28000 کسانو 16000 نارینه او باقی زنانو خپل جنس بدل کړی دی عملاً به شوی دی ها 28000 کسانو تقریبا خپل جنسونه څه کړی دي بدل کړی دي او دا بیا هم خلاف شریعت نه دی او بیا بار بار و چیرې دا تکفیریان تاسو پیژنئ څوک دې نظام ته کفر وایي نو هغه ته دې تکفیري وایي هغې ته دې خارجي وایي نو که دې نظام ته کفر ویل تکفیریت او خارجیت د ټول کائنات لوی تکفیري او خارجي بیا زه مخه یا ساتي سوځي دي زه بیا هم دې نظام ته وایم بیا به وایم ان شاء الله څو پورې چې بدن کې روح وي زه به وایم ان شاء الله او تاسو به وایي که نه به وایي ټول به وایي ان شاء الله یا ساتي باقی شرم خودی سره څه کار نشته اوسه پورې د دې نظام په اسلامي کېدو باندې د قرآن او حدیث نه یو دلیل دی پېښ نه یو دلیل او موږ سره الحمدلله د دې نظام په ګندګیره په خلاف شریعت او کفریت باندې بېشماره دلایل د قرآن او د سنت نه او د علماو نه الحمدلله بېشماره دلایل دي خو باقي که ته دومره دغه مفتي ته م وایم او نورو ته م وایم چې دې نظام سره ته دومره وفاداري او ستا دومره عقیده پې پخه ده او ته ورته اسلامي او موږ ورته اسلامي نه وایو نو تکړه شه راشه په دې پېښور کې یا په داسې یو غټ ځای کې به یو میدان مقرر کړو او عمومي د مباهلې اعلان به وکړو او اور به بل کړو او دا بنده عاجز به د قرآن د نظام دپاره وردانګ وي او ته ورته د کفر د نظام دپاره وردانګ وي چې د ایمان پته دې ولګي تیار دي ته که نه تیار صرف زه نه الحمدلله زما هر ادنا شاګرد او ملګری د قرآن دپاره ورته دانګلو ته تیار دی الحمدلله مونږ په خپله عقیده او په خپله نظریه دې مداریانو ته وایم چې ما باندې دا تهمت لګوي چې دا ګستاخ دی ما باندې دا تهمت لګوي چې دا ایجنټ دی دا د را ایجنټ دی دا خرڅ شوی دی دا د علماو مخالف دی راشه چې دا میدان دود کا دود او کا پانی او د پیو د اوبو پته ولګي که زه د قرآن د نظام دپاره راوتی یم او زه په حق یم زما به پته ولګي او که په باطل یم الله به مې غر کي تاسو به رانه خلاص شئ او که نه تاسو د کفر ټټوان جوړ شوي او د کفر پیزار او بوټان هغه په خپلو ژبو باندې سټئ نو ستا د غلامۍ به م پته ولګي انشاءالله العزیز د شپه او ورځو دا پیغام زما د ټولې دنیا علماو ته دی څوک هم چې په دې نظام نازېږي او د دې نظام دفاع کوي او بدبخته د اسلامي نظام په ځای باندې د کفر په سب کې ولاړ دی او د ګنده نظام انګریز نظام په سب کې ولاړ دی راځه دا غز او دا میدان او الحمدلله د موسی علیه السلام بچي درته نن ولاړ دی میدان کې د ابو مسلم خولاني بچي درته په میدان کې ولاړ دی د ابراهیم علیه السلام روحاني بچي ور دانګلو ته نن هم تیار دي او سبا هم تیار دي ان شاء الله العزیز لہذا دینه دوکه نشي محترمو دا خلاف شریعت بل دی کوم مسلمانان چې زما وینا اوري نو د دې مخالفت به مونږ کوو ان شاء الله العزیز د دې نظام مخالفت به مونږ کوو ان شاء الله العزیز او څومره چې وس او طاقت وي زمونږه د قرآن د نظام دپاره مونږه تر اخري سلګۍ پورې ان شاء الله کوشش کوو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على مرات الموت سكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم.